طالبانو په هلمند کې بې ساري پرمختګونه کړي او 250 تنه عسکر ورته تسلیم شوي دي. د راپورونو له مخې طالبانو د هلمند د مرکز لښکرګاه نهمه امنیتي حوزه او په 9مه حوزه کې د شنه په نوم مهم کنډک نیولی او دغه ولایت کې ورته تر 2500 زیات عسکر او پولیس تسلیم شوي دي. له تیرو شاوخوا 3 ورځو راهیسې په لښکرګاه کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ خونړۍ جګړه روانه ده. طالب بیان قاری یوسف احمدي وایي نهمه حوزه طالبانو نیولې، د حوزې له مرکز او ګڼو پوستو څخه عسکر د تلفاتو په لیدلو سره تښتېدلي دي او 9مه حوزه کې د شنه په نوم مهم کنډک له ګڼو وسایطو سره د طالبانو لاسته ورغلی دی. احمدي نن یکشنبه د زمري په 10مه نیټه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په یاده حوزه کې ډېره وسله، مهمات او وسایط هم د مجاهدینو لاسته ورغلي دي. هلمند کې امنیتي سرچینو د طالبانو لاسته د 9مې حوزې لوېدل تایید کړي دي. دغه راز د احمدي په وینا د دغه ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې 250 تنه عسکر، سنګوریان، اربکیان، پولیس او نور اداري کارکوونکي په تېره یوه میاشت کې له خپلو دندو لاس په سر او طالبانو ته ورغلي دي.